سترګو هلکه سنډې هر وخت پیچکه. په ښه ډایرکټرز کې امجد نوید صاحب دی، شاهد عثمان صاحب دی، امجد سید دی. ما رشته بل چا سره وکړه او دغه شان دي څو نور داسې ډایرکټران دي چې هغوی سره ما مانه که نامه مې هیره کړه نو مانه به ډېر زیات خفه کېږي هم. میرزمان صاحب، ایم زیډ ساګر صاحب، خو شکر الحمدلله ما د شروع د وخت سر نه داسې کرکټرز کړي دي چې هغه ستونزې زما کرکټرو همواري کړي دي. ما چې دی نو زه بیا لاړم دوبۍ ته. دوبۍ کې ما بیا هلته خیبر ټلویزیون ایز ا پروډیوسر جوین کو او ورسره مې بیا هلته نه به مې کوم دی او دا ښه کمنټس چې ماته د دې خپل مینوالو راځي او دا خوږې خبرې او دا دعاګانې چې دي دا زما دپاره هغه دولت نه ډېر زیات سیوا دي چې وړومبی خو زما د هندکو ډرامه وه خو په پښتو کې زما وړومبی ډرامه چې وه نو هغه جانان وه علمزیب سره. وړومبی ما کړې وه د علي جمال ډرامه وه، ما پسې جنت ولیکې او هغه ما کړې وه. نه مخکې هم ما کړې وې. که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دی لکه ستوري د اسمان شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمندو عدي خان تاسو ګورئ سباون ټي وي. قدرمندو دا وخت زما سره یو داسې هنرمند یو داسې اداکاره چې ډېر ټي وي د سی ډي یو خو هنرمند تاسو یې پیژنئ ډاکټر سروت علي. د هغوی سره به د هغوی د ژوند د هغوی د فن په اړه خبرې کوو. السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ میډم څنګه خیر دی؟ الحمدلله ښه یم. ژوند مو څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله ډېر زبردست، ډېر ښکلی. دا راته ووایه فیلډ ته راتګ څنګه وشو؟ بس فیلډ ته راتلل بس ناڅاپه اچانک زه به وایم ځکه چې څه پری پلان نه وه یا مې مخکې نه سوچ نه و کړی چې زه به شوبز ته راځم. ما خو بلکې میډیکل کړی دی نو بس دلته راتلل اچانک شو. تاسو میډیکل بیا تاسو جاب غلطول دا نړۍ بس یو خدا چې هغه ډېر ټف فیلډ دی میډیکل، هغه ډېر فل ټایم فیلډ دی. فل ټایم خو دا هم دی خو هغه هم دی او بل دا چې زه د چا درد نشم لیدلی په دې وجه باندې. تعلیم مو څومره کړی؟ ما ماسټرز کړی. کوم وګورم د پښتو معاشره کې دغه مطلب کوم زموږ چې دا پښتني دي کله دغه فیلډ ته راشي نو به ډېر زیات تکلیفات دي د کور د غاړې ډېر رکاوټ جوړېږي. داسې رکاوټ تاسو ته راغلی و؟ جی د فیملی د طرف نه لږ ډېرې ستونزې وې خو شکر الحمدلله ما د شروع د وخت سر نه داسې کرکټرز کړي دي چې هغه ستونزې زما کرکټرو همواري کړي دي او بل دا چې ما ته همیشه په دې فیلډ کې او د دې فیلډ نه بهر چې څومره زما مینوال دي ډېر د عزت او ډېر د په قدر په نظر کتلی دي نو ما ته دغه شان ستونزې ډېرې زیاتې مخې ته نه دي راغلي. که موږ وګورو تاسو مطلب دغه فیلډ ته راغلي او ډېر یو وخت ډېر تاسو یو په هغه وخت کې د ډرامو د سی ډي خبره وکړم د هغې نه پس تاسو بیا څه ټیم دپاره غیب شوي نه به راتلې څه وجه وه؟ دا څه خاص وجه نه وه. ما چې دی نو زه بیا لاړم دوبۍ ته. دوبۍ کې ما بیا هلته خیبر ټلویزیون ایز ا پروډیوسر جوین کو او ورسره مې بیا هلته نه به مې پروګرامز کول نو ډرامه مې پرېښې وه یو لږه مودې لپاره. نه پس بیا دوباره چې بیا واده مې وشو بیا بچي شو نو د هغې په وجه باندې بیا لکه ټایم کور ته ورکولو ځکه زما لور ډېره وړه وه نو اوس الحمدلله هغه لکه ښه ده نو زه دوباره راغلم شوبز ته. ستاسو مطلب هسبنډ چې کوم دی هغه سپورټ د کوي که نه؟ ګوره چې څو پورې د یوې لور سره د یوې خور سره او ایون د خپلې کور والا ښځې سره د خاوند سپورټ نه یا د هغه لاس سوري د هغې په سر نه نو هغه په یو فیلډ کې مخکې نشي تللی. کو هغه میډیکل دی، کو ایجوکیشن دی، کو شوبز دی، کو هر یو فیلډ دی، هر یو شعبه ده په ژوند کې. ایون په کور کې هم چې د پلار سوري د په سر موجود نه نو ناکامه وي. فیلډ کې مو څه مطلب داسې دولت هم پکې پیدا کړو یا څه داسې شهرت خو الحمدلله تاسو خو میلاو شوی دی خو دولت هم پکې پیدا کړی؟
زه وایم چې دا شهرت چې کوم دی او دا ښه کمنټس چې ماته د دې خپل مینوالو راځي او دا خوږې خبرې او دا دعاګانې چې دي دا زما دپاره هغه دولت نه ډېر زیات سیوا دی چې په دې باندې ما دا بیللې وي او هغه مې ګټلې وي نو الحمدلله ما خپل شهرت ډېر پازیټیو طریقې سره ګټلی دی او دا ما دپاره زما کائنات دی زما دولت دی پس تاسو کومه ډرامه چې مطلب راووتې فیلډ ته نو کومه ډرامه تاسو لومړی ډرامه وه وړومبی خو زما د هندکو ډرامه وه خو په پښتو کې زما وړومبی ډرامه چې وه نو هغه جانان وه لمزیب مجاهد سره علمزیب سره بالکل علاوه بل نور د ډاکټرانو سره کار کړی کوم چې اکټرز دي جی ما ماشاءالله ټولو سره کار کړی ډاکټر نیاز سره ما کار کړی دی ظهور سره ما کار کړی دی منظور سره ما کار کړی دی د دې نه علاوه هم نور ډېر اکټران دي ببرک سره ما کار کړی دی ناصر خان سره ما کار کړی دی لکه ډېر بې شماره دا شان آرټسټان چې دي او جی ټوب دور دی نو دې غلطه مو کومه ډرامه وړومبی وکړه وړومبی ما کړې وه د علي جمال ډرامه وه ما پسې جنت ولیکې او هغه ما کړې وه نه مخکې هم ما کړې وي خو چونکې میجر دھماکه چې وه نو ما پسې جنت ولیکې نو هغې کې زما کرکټر ډېر زیات ښه او ما سره چې دی نو علي جمال و هغې کې خالده یاسمین وه زما د مور کرکټر وه خو ډېر پازیټیو او لکه هغه فل ټایټل کرکټر یو زما بچیان مو څو دي زما یوه لور ده او واده مو په خوښه کړی نه ارینج میریج دی بالکل ارینج میریج دی بیسیکل تاسو تعلق د کوم سره دی زما تعلق د بنو سره دی بنو سره جی ها نو اوس ډرامه کې تاسو څه ساري ډرامه کې هم زه اوس چې دی نو پریفر کوم زه اوس خو لکه زه کوم د مور کرکټر خو هغه د مور کرکټر چې هغه ټایټل وي او دا نه چې بس یو دوه سینو دپاره مور جوړه شه او بس هغه وایټنر ته په نه هغه نه هغه مور کرکټر چې د هغې نه ټوله سټوري چاپېرئ ټایټل پاغي باندې ټایټل په هغې باندې دا علاوه تاسو کار نه کوئ نه هغې نه علاوه ډایرکټر که مطلب داسې څوک هم کم ډاکټر چې تاسو دا سره ډرامه خوند په ښه ډایرکټرز کې امجد نوید صاحب دی شاهد عثمان صاحب دی امجد سید دی او دغه شان دي څو نور داسې ډایرکټرانز دي چې هغوی سره ما کار کړی افطار چې دغه سره ما په تھیټر کې هم کار کړی دی او یوټیوب دپاره هم ما کار کړی افطار حسین زموږ ډېر ښه ملګری دی د هغوی هم یوټیوب چینل دی نو ښه دې سره سره مانه که نامه مې هیره کړه نو مانه به ډېر زیات خفه کېږي هم میرزمان صاحب ایم زیډ ساګر صاحب معلومه علم د تشته تقریبا 200 ورموسونه ډرامې کړي دا سوال ما نه ستاسو یو بل ملګري هم کړی او دې کې ورته پاتې راغلی وم او جی نه بالکل نه چې ماته دا معلومات نشته چې ما څونه پلیز کې به مې کار کړی اخري کوم زمونږ پښتانه اکثر د ډرامې خو ډېر په شوق هم ګوري بیا پسې بیت کمنټونه هم کوي الله ته هغوی ته هدایت وکړي او زه به ورته یو خبره کومه چې پنځه واړه ګوتې یو شانتي نه که نه خبرې تاسو یو کس ته کوئ او روئ ټولو ته دا بده خبره کس راونیسئ او ګریوان کې ورته لاس واچوئ کم غلطي ټولو ته په غلط په نظر مه ګورئ جی بالکل کله هم دې جوګه نه ګڼم چې زه چاله څه میسیج ورکړی شم خو بس زه دا وایم چې تاسو خپل کار سره کم از کم امانتداري او دیانتداري کوئ کو هغه د شو بیز دی او که د هر جو بیز دی بالکل ډېره مننه قدرمنو دا میډم ډاکټر سروت علي چې خبر ډېره ښکلې خبره کو بالکل حقیقت کې چې مونږ ګور د چې کومې ډرامې د کوم پروګرامونه کړي هغه د ستاینې بالکل څومره چې بالکل د جانان ډرامه وړومبنۍ ډرامه بیا داسې ډېرې ډرامې کړي مونږ به پخپله ډېر د مونږ لا واړو د دې ډرامې ډېر په مینه او په شوق کتې د قدرمن دوست باندې واخلم ذات ښه د وباسئ د لوی الله په امان